زنانه ده داسې یو څېره غوندې جوړ غالبا 15 نمبر دغه کې داسې ستن وایي دا څه کوي دا زنانه جادو یعنی زه مختصر غوندې اسانه علاج یې ښیم تاسو ته چې ټولو زده یي لیکن اول جادو دوه قسمه ده یو هغه جادو ده چې د قرآن په الفاظو نه هغه مخته کوي ورسته کوي هغه نه کوي دا نه ټولو علماو څلورو مذاهبو اتفاق ده دا کافر ده حکم د مرتد ده سزای قتل ده بلا جادو په نورو اسبابو کې لکه ما ته څو ورځې مخته چا یو ویډیو رالیږلې وه زنانه ده داسې یو څېره غوندې جوړ غالبا 15 نمبر دغه کې داسې ستن وایي دا څه کوي دا زنانه تاسو ته پته دا جادو کوي هلته مونږ چې توره جادو وي ته وایي هغه جادو کوي هلته سړي ته درد رسېږي تکلیف رسېږي هغه د بازۍ نه مني کار نشي کوی نو جسمن لوی اثر کوي حتی نبی علیه السلام مبارک باندې اثر کړی و چې جادو په دنې شوی وه جسمن بدرون و مریض غوندې به نو لوی اثر کوي د موږ معاشرې د دې نه لوی نن سبا دا مرضونه ډېر دي الله د موږ تاسې ته د دې نه نجات نصیب کړي دا لوی جرم ده او د دې هم حکم چې په بل ځای کې شفیع رحمه الله امام مالک دا وایي چې باید دا هم قتل شي لیکن امام صاحب او امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي موږ مذهب هم دا ده چې نه قتل کېږي به نه لیکن امام به سخته سزا ورکړي چې بیا داسې سزا چې ټول عمر د دې نه مني بیا دا کار ونه کړي لوی جرم ده دا هم نو الله تعالی د مونږ ته استنجات کې نصیب کې آسان علاج چې دا کوشش وکړي دا نور خلکو ته ورسوي دا لوی خیر ده علام خپل هم حفاظت وکړي چاته ووایه یو ورځ څوک مشکل نن سبا خو بیا اسباب دي او بالخصوص انټرنیټ د اسباب د یو چاته د خیر کار څومره چې ګناه جرمونه ډیر شول د خیر کار هم دومره زر کوی شي په کم وخت کې لوی د خیر کار کوی شي کوشش وکړي دا بل چاته مو وښیي الحمد و ایت کرسی او بیا اخیری درې سورته چې دي بالخصوص دا خوار چا زده دي سوره اخلاص قل هو ولا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس شپې د خوب نه مخکې هم درې وارې په لاسو چوپ کړي ځان یې تېر که او د سبا د کور نه وتو نه مخکې هم په لاسو چوپ که ووایه او بعضې خلک وایي چې یاره زه ضرورت نشته او ځان غني ګڼي دا ښه خبر نه ده حتی نبی علیه السلام مبارک به هره شپه ځان نه چوپ کوه دومره حتی اصرار ټینګار به کولو چې کله مریض شو نشولي ویله بیا عایشه رضی الله عنها وایي چې ما به وویل په لاسونو به چوپ کړل بیا مې په دنې مبارک مې لاسونه تبرکن تېرول نو کوشش وکړئ بیا درې وارې نشي ویلی یو وار خې خامخا ووایه د دې نه په امن کې وي او بیا کوم مجلس کې تا ته ویره وي هغې مجلس د نه تونه مخکې ووایه بالخصوص د نکاح د شا د نکاح شپې ورځې هغه شپو ورځو کې خامخا ووایي او بیا د خپلې واده د کوټې ته د تلو نه مخکې دا درې وارې ځان باندې چوپ کړي انشاءالله څه به اثر نه پکوي الله تعالی د دې مرض نه مونږ تاسو ته نجات نصیب کړي دا لوی مرض ده